چې کله د منزول په لټون ستړی شي سړی، چې کله د منزون په لټون ستړی شي سړی، د خپل سپیره قسمت نه تباه خړی شي سړی. هر څوک ځان محمود غزنوي ګڼي خو بیا هم، هر څوک ځان محمود غزنوي ګڼي خو بیا هم د مړو سترګو په غیږ کې بیخي مړی شي سړی. او چې ننګ په پښتو نه کوي بې ننګه ورته وایه، چې ننګ په پښتو نه کوي بې ننګه ورته وایه. که ډېرې وهي تورې ډېر پیاوړی شي سړی. ګرانو مینهوالو ستړي مشي، نیکې هیلې احترامات مې ومنئ. زه یم اریان دوړ، پروګرام دی هنداره. نن راغلی یو د شمالي وزیرستان خوزیای در پاخیل علاقې ته، چرته چې اسحاق اخونزاده صاحب ژوند کوي. نن به د اسحاق اخونزاده صاحب سره خبرې اترې کوو او دنه به ادبي هلې ځلې په هکله پوښتنې کوو. او په ټولو نه اول زه په خپل پروګرام هنداره کې اسحاق صاحب تاسو ته مینه او هرکلی وایم. ډیره مننه ریان صاحب چې تاسو په دا کې ماتي و خدا مصروف واخواستو و مو غوند ادنا شاعر ته په طرف مې ارتللې هڅه وکړه. ډیره مننه. ډیره مهرباني اسحاق صاحب. لکه تاسو په ادبي دنیا کې خو د اسحاق په نوم پیژندل کیږئ. که زموږ مینهوالو سره مو خپل نوم او لنډه پیژنګلو وکړه وخالو نو دا به ډېره ښه وي. اریان صاحب مو پیرا نوم اسحاق محمود ده، خو په ادبي دنیا کې اسحاق اخندزاده په نوم سره پیژندل کیږي. کلی مې خوزیای در پخیل چې د توچۍ په غاړه باندې د بیړۍ غره خواته اوسېږو. ډیره مننه. ستاسو ادبي زده کړې له چا نه کړي دي؟ زما یوسو استادان وي لکه په هغه کې ګران صاحب، مومن صاحب چې الله په ده باندې رحم وکړو، اوس وفات شوي دي، لایق شاه در پخیل صاحب، ورسره طیب الله رحمدل صاحب. داسې کوم ادبي تنظیمونه دي چې هغې سره تاسو اړیکې کلکې؟ اول خو ما د وحدت پښتو ادبي ټولنې سره اول چې زه شاعرۍ ته راغلی وم د هغې سره مې اړیکه وه، خو اوس رڼا پښتو ادبي ټولنه چې په میرامشاه کې کومه په حاله ټولنه پاتې شوې ده د هغې سره کار کوو. ډېره ښه ده. داسې کوم یو صنف دی، غزل دی، نظم دی، نثر دی چې تاسو کار هم ډېر پکې کړی دی او خوند هم درکوي؟ ما خو کار خو مې په نظم، نثر، غزل واړو کې کړی دی، خو خپل د خوښې صنف مې چې کوم ده هغه غزل دی. غزل کې مې ډېر کار کړی دی. ډېره مننه. د شاعرۍ آغاز مو کله نه کړی دی؟ د شاعرۍ آغاز خو داسې کم یا د 2003 نه مې کړی دی. ډېره ښه ده. نو دا خو بلها وخت وشو چې تاسو د شاعرۍ میدان ته راغلی یئ، نو دا هم مو ډېر څه جمع کړي وي. آیا کتاب یې تاسو چاپ کړی دی که نه مو د چاپ؟ یو کتاب مې چاپ کړی دی په 2014 کې چې هغه د غزال سترګې د احساس په بدۍ په دې نه ما سره یادېږي. اوس مې بل کتاب یا چاپ ته تیار دی، انشاءالله ډېر ژر به چاپ شي. ډېره ښه ده. ډېره مننه. اوس نو که داسې وکئ چې زموږ مینهوالو سره خپل کلامونه شریک کئ نو دا به ډېره ښه وي. ډېره مننه. زه به یوسو خپل کلامونه تاسو سره شریک کړم او هیله لرم چې د اورېدونکو به خوښ شي. د غزل مطلع رسکور یان صاحب چې زما چودلیو پښو کې یې پرې غنه لټوله، زما چودلیو پښو کې یې پرې غنه لټوله او جاړو لاس کې دیوال پورې یې ستنه لټوله. او خارو بیرته ستانې شوې سږ یې ځالې جوړې نه کړې، خارو بیرته ستانې شوې سږ یې ځالې جوړې نه کړې. و چینار وچ و دوی بل ځای چېرته ونه لټوله. مننه وي چې خارو بیرته ستانې شوې سږ یې ځالې جوړې نه کړې. و چینار وچ و دوی بل ځای چېرته ونه لټوله. او په ویښه وه په ما د بېخسۍ خپسه ناسته،
په ویښه وه په ما د بخسۍ خپسه ناسته په لاس ګړۍ مې جیب کې چې دننه لټوله و چې د سرو سپینو په ایله ما غزل نه و ویلی د سرو سپینو په ایله ما غزل نه و ویلی بس تف مې ستا په خوله کې پرې مننه لټوله وی چې هغې وې دا خو بیا د بلبلانو ځالې ګوري هغې وې دا خو بیا د بلبلانو ځالې ګوري و ګورګورو کې ما خپله اپریله منه لټوله وی چې په غره سر لیواني په غره کې خپل ګریوان ته لاس کړو په غره سر لیواني په غره کې خپل ګریوان ته لاس کړو خپل ځان کې یې په خپله تېروتنه لټوله مکتارس کوم چې ویل یې اوړه ډیر وي خیسخاکه تره یاد وي ویل یې اوړه ډیر وي خیسخاکه تره یاد وي و نن ځکه ستاسو کور کې مې مچنه لټوله. ډیره مننه اسحاق صاحب، کلامونه به راسره شریکوئ. ډیر د لرې نه درپسې راغلي او داسې په یوه کلام خو مې نه پرېږدو. زموږ مینهوالو سره به یو دوه کلامونه نور هم شریکوئ. مننه. دا بل غزل د دې مطلب کوم وی چې کړي ناز یې اثر ډیر د مازدیګر په دایره کې اثر ډیر د مازدیګر په دایره کې ورانغاړي مین زړونه د نظر په دایره کې. مننه وی چې زه هم د یار په مخ ټوله ورځ داسې راتاویږم زه هم د یار په مخ ټوله ورځ داسې راتاویږم تاویږي لکه ځمکه چې د لمر په دایره کې. مننه وی چې زه هم د یار په مخ ټوله ورځ داسې راتاویږم او تاویږي لکه ځمکه چې د لمر په دایره کې. چې دا بیا ګل د لالا سره خوله ولاړ په زړه د غلی دا بیا ګل د لالا سره خوله ولاړ په زړه د غلی او پرتې دي کسرې وینه د پرهر په دایره کې. چې بیخي به وای ستوري د اسمان پر تندي وینم د اسمان پر تندي وینم او سرې لپې فین مانګې پروت د ګودر په دایره کې. و چې تور کاڼي یې تور وسوځي پسته لکه رنجفي تور کاڼي یې تور وسوځي پسته لکه رنجفي و چې رافي غر د حسن د سر په دایره کې. و چې کتار کتار الوځي خو چې یوه ورځنې ښکار في کتار کتار الوځي خو چې یوه ورځنې ښکار في راغونډې في بیا زاڼې د خطر په دایره کې. و چې خدای مکړه خیسخاکه جوړې افت په نظر فو خیسخاکه جوړې افت په نظر فو غزل د پاتې نه فو د هنر په دایره کې. ډېر ښه اسحاق صاحب، زړه خو مې غواړي چې تاسو سره ناست وي او تاسو بس د ډایري ټوله راته وایي، خو لکه وخت کامي ده او دوه غزل که نور مو راسره شریک کړل نو دا به مو ډېره مننه وي. دا بل غزل د اریان صاحب. غزل مطلب وی چې وهلی فم د وخت د زورور سره ډغره وهلی فم د وخت د زورور سره ډغره او پښتون یم ما وهلی تل د هر سره ډغره او بل مخ پستا د مخ سره سیالي وکړي په کوم مخ بل مخ پستا د مخ سره سیالي وکړي په کوم مخ سپوږمۍ به خاورې ووهي د لمر سره ډغره و چې رنګ بوی له د ګلاب رمبیل کدي ګوته په خوله خو رنګ بوی له د ګلاب رمبیل کدي ګوته په خوله خو لوړتوب د وهي ښکليه د نختر سره ډهره چې د خک په سر د خپل نخک ببانه کړم لار بیله د خک په سر د خپل نخک ببانه کړم لار بیله او خلیل زړه مې وهي تل د ازر سره ډغره چې خوفاله زر را پاسه چې کاروان له یې سروان فی را پاسه چې کاروان له یې سروان فی وستا کام وهي نن بیا د یوه لښکر سره ډغره و نن بیا دا انسان جوړ خدایان چې ګډوډ پرته وینم نن بیا دا انسان جوړ خدایان چې ګډوډ پرته وینم محمود به وي وهلی د مندر سره ډغره و اسحاقه مومن خان زړه کې متوان له د زغم شته دی
مومن خان زړه کې مې توان له د زغم شته چې په جار وهي سینه مې د خنجر سره ډغره. ډیره مننه اسحاق صاحب، غزل هم مې بلها ښکلې دي، خو یو به زما په فرمایش هم ووایي هغه ردي پیچودې سپوږمۍ، هغه که تاسو سره وي نو هغه زموږ مینوالو سره که شریک کړئ. ډیره مننه. وی چې باید چې یارېدلې له سهاره وه سپوږمۍ، باید چې یارېدلې له سهاره وه سپوږمۍ، په منډه منډه تلا بلا او تره وه سپوږمۍ. مننه وی چې باید چې یارېدلې له سهاره وه سپوږمۍ، په منډه منډه تلا بلا او تره وه سپوږمۍ. سرې لپې فین مانګې تورې کمسۍ وورینه غاړه، فین مانګې تورې کمسۍ وورینه غاړه، او شپک کې په اسمان مخام رابره وه سپوږمۍ. او مونږ یو بل ته وزیر ورک و د وصل په جنت کې، مونږ یو بل ته وزیر ورک و د وصل په جنت کې، او خیرانه مو ولاړه پاس له سره وه سپوږمۍ. وړه هم وه ښایسته خو پهلتوب لا یو په دوه کړه، وړه هم وه ښایسته خو پهلتوب لا یو په دوه کړه، چې شوه د څوارلسم لا منوره وه سپوږمۍ. مننه. چې وړه هم ښایسته وه، وړه هم ښایسته خو پهلتوب لا یو په دوه کړه، چې شوه د څوارلسم لا منوره وه سپوږمۍ. او ښایست و د یوسف مین که په ولاړ نمر روژه ماته کړه ګرم نه و، مین که په ولاړ نمر روژه ماته کړه ګرم نه و، ښکاره ورله په بام له مازدیګره وه سپوږمۍ. و چې خودل د معجزې و د اغیارو پر غوښتنه، خودل د معجزې و د اغیارو پر غوښتنه، یو ځل دوه ټوټې شوې له دلبره وه سپوږمۍ. و چې ښایست و د یوسف ماتې ورکړې زلیخې له، ښایست و د یوسف ماتې ورکړې زلیخې له، اسحاقه ته شوې کلن مره وه سپوږمۍ. واه واه، ډیره مننه اسحاق صاحب، بلها ښکلي غزل مو دي. زړه مې غواړي چې بس تاسو سره ناست وي او غزل درنه اورو، خو لکه د وخت کمی دی. په آخره کې به زمونږ اوریدونکو سره تاسو څه پیغام شریک کول غواړئ؟ اوریدونکو ته خو زما دا پیغام دی چې په ورورولۍ، مینه او محبت سره مونږ د ژوند تیر کولی، چې ژوند ډېر قیمتي دی او د نفرتونو نه بلا لرې مونږ ځانونه وساتو. ډیره ښه ده، ډیره مننه. ګرانو مینوالو، دا و اسحاق اخونزاده صاحب چې تاسو سره خبرې هم وکړې او کلامونه مو هم درته ورنه ریکارډ کړل. او اوس د اریان دوړ په آخره کې تاسو نه اخلم اجازت، سره د خپل کیمرامین سید انور عامر سره راکړئ اجازت. تر برې مرکې پورې مې په خدای سپارم. د خدای په امان. ورځ مو